د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشرانو یوه کمزوري رسوا کړه. زلمی خلیلزاد وایي د نوموړې واکمنۍ مشران پوه شوي چې د امریکایي بندیانو ساتل دروند بار دی. خو څنګه؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ډاکټر زلمی خلیلزاد وایي د اسلامي امارت د واکمنۍ مشران پوه شوي چې د امریکایي زندانیانو ساتل دروند بار دی. د افغان سولې په برخه کې د امریکا د ولسمشر پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو درک کړي چې له دوی سره د امریکایي وګړو زنداني کېدل دروند بار دی. خلیلزاد ویلي دواړه لوري د اړیکو د ښه کولو په لټه کې دي، خو زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو او تعامل په برخه کې ستر خنډ د بندي شوو او یرغمل شوو امریکایي وګړو مسله ده. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې طالبان سمه پریکړه کوي چې امریکایي بندیان له بنده خوشي کوي، ځکه دوی پوهیږي د امریکایي وګړو زنداني کول دوی ته کومه شتمني نه ده. زلمی خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان سمه پریکړه کوي. د ټرمپ د ادارې کلک سیاست د دې پر وړاندې چې امریکایي وګړي په بهر کې وساتل شي له یوې خوا او له بلې خوا له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې په ښکاره توګه په دې بدلون کې رول لوبولی دی. هیله لرم چې ډیر ژر په دې برخه کې جدي پرمختګ وشي. خلیلزاد داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې همدا شاوخوا څو ساعته وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي اډام بولر ته یې د امیري په نوم امریکایي بندي له زندانه خوشي کړ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.